دی عدالت ته دا خواست کوو چې دا لک ناسور دی زموږ علاقه خرابوي زموږ بچي خرابوي او زموږ په علاقه کې امن و امان خراب شوی دی د لاسه چې کدی ډي سي صاحب د پس 3 ام پی او کې بند نکو او د سیدونه لر نکو نو ان شاء الله تعالی چې د ټول سیدو به روزي او دغه شان خلکو خلاف پر روډ بندي او دا سړی کو په ورځ کې ونه وستل دا سیدو روډ په بني سبا شګي سیدو سره تعلق ساتو د زموږ د علاقې د منشيات پروش راغله ده آیس خرڅي او نور نشیم خرڅي غړي بيزي هر شی په دې آیز او په دې باندې زم په دې علاقې کې غلاګان هم ډېر شي دي او کم د غلا سامان چې ټول د الګ نه برآمد کیږي زمون بچي ټول د ګندګي تاسو دا خبره په ثبوت وایي په دې په ثبوت باندې وایو دا خلاف رحم آباد د جنگ هم بند شو د خلاف بیا د په خوند باندې د کور د نوته پورې قبضه کړي هغه خلکو ولا به تخلیم کړي هغه موجود دي دی چې څه دی راوستو دا درې سلو پیری راوستو دا عدالت بریدي نو موږ دی عدالت ته دا خواست کوو چې دا لک ناسور دی زموږ علاقه خرابوي زموږ بچي خرابوي او زموږ په علاقه کې امن و امان خراب شوی دی د لاسه او سره خزه مولوي سره د نور خلک مولوي ستې د سپورټ کوي مطالبه او مطالبه زموږ دا چې دا سره دي ځنه اوزي د په دې کور ته نوته دا کور خالی کی زموږ بچي هم پامن شي زموږ دا کم غلاګان ملاګان کی دا به مامن شي دا خون بابا نه راغلیو زموږ دا کله شګي خون بابا دا زموږ ټوله یو علاقه ده زموږ غم خادي ټوله چې کوم دی لکه یو د فوټبال موږ ټول پیژنو دا سړی چې کله دې ته راغلی دی نو د نشیم خرڅي پوډر هم خرڅي آیس هم خرڅي چرس هم خرڅي غلاګانې هم کوي دا راغلی دی د یخ کوینه راغلی دی ګل محمدو دغه نوم یې دی او اوس چې دی نو په دې خوړ په غاړه باندې اوسېږي 1200 هغه د پټ کړي دي ځکه چې دی غل دی دو بيزي یو ګډ دی انوري ګډي دي مهرباني زمونږ د شګي د خون بابا د دې علاقې د مشران دا وتیو د په مخ کورځو کې په جمعات کې میټینګ کړو دوی چې زموږ په دې علاقې کې څه کسان نه وتی دي هغه دلته کې چرس آیس پوډر دا خرڅي او بیا غلاګانې کوي پولیسو هغه کسان چې دغه باندې 18 اف آی آر په دې تانه کې وسوم موجود دي افسران دي وګوري دې مشران موږ دا تسلی ورکړه چې تاسو موږ له ګور ټیم راکړئ چې کدی ډي سي صاحب د پس 3 ام پی او کې بند نکو او د سیدونه لر نکو نو ان شاء الله تعالی چې د ټول سیدو به روزي او دغه شان خلکو خلاف پر روډ بندي د هغه پوری بدون استي چې د کمی پوری د سړی د سیدونه لر کړي نه ډېر ورته سي کار دی کنه د افسرانو ته وایو پیغام یې منهګان تقریرون لا پیداګر له تکړه دي خدا پولیس بیا کور کینی دا غریبانو بزاله ناسیو د خلک د بل تشکیل کوي دوی دي دا د بل ځین راغله سره دی ایسونه پوډر او دا خرڅي او چې الټه اله د کېږي چې په پولیس باندې زور راولي ولې حکومت ته چاته پلان دی ته بکواس او دا سړی کو په ورځ کې ونه وستل